بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل له قیصو بابا نه زه یو ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او د خیره سره بیا موږ خپل پروګرامونه شروع کړي دي. نو نن بیا د خندا ډک پروګرام دی، راځئ چې وخاندو. نو په دې پروګرام کې نن زموږ سره به څه وي، همیش دپاره تاسو ته مې ویلي چې دې کې به ښایسته او د خندا خبرې کوو، د خندا لطیفې به پکې کوو. نو زموږ سره نن چې کوم دی اولنۍ لطیفه دا ده چې یو 3-4 بیوقوفان په لاره روان وي، ناڅاپه ډزې شي، دا ډزه ډوزه جوړ وي. نو هغه یو دا بل نه تپوس وکړي هلکه ته ولګېدې که؟ هغه وایي نه زه خو نه یم لګېدلی. هغه بل ته وایي ته ولګېدې؟ هغه وایي زه نه یم لګېدلی. هغه بل ته وایي ته ولګېدې؟ هغه وایي زه نه یم لګېدلی. بس بیا دا نو ځان راګوزاره کوي، بیا خو ټیکې ته لګېدلی یم. بل یو سړی په لار روان و، ښه ښایسته سوټ یې اچولی و، ښه قیمتي، او یو ګنډ کپ یو غل راغی، بس د هغه په جیب کې لګیا دی او غلا ترې کوي. نو بس په دغه ټایم کې ورته د هغه فکر شو، تاله وایي شرم نه درځي ته غلا کې؟ د هغه ورته وایي صاحب وایي ما لکه شرم راځي او که نه راځي، خو تاله خو شرم پکار دی چې دونه قیمتي سوټ دې اچولی دی او 1 روپۍ در سره پکې نشتې. یو چرسي د بل نه تپوس وکړو چې هلکه تېره هفته چې موږ د جمعې مونځ کړی چې ګوره دا څه ورځ وه؟ یا بل ورته وایي چې هلکه یاد خو مې نه شي، خو زما په خیال چې د اتوار ورځ وه. په یو ځای کې تاسو خیال کړی د آرټسټانو دا پینټونه مینټونه هغه دغه یې کړي په دیوالونو لګېدلي، دا خلک راځي تماشې کوي. نو بس یو ساده کلیوال سړی تللی دا تصویر ته نیسي، په غور ولاړ او دا چل ورته کوي په مخه. نو هغه کم تصویر چې کوم آرټسټ جوړ کړی هغه راشي، هغه ورته وایي وروره زما دا خیال دی که څه تصویر دې ډېر زیات خوښ شو. هغه ورته وایي چې یاره صاحب خفه کېږه مه، خو زما خو ته په خوله کې څه مې اوبه رالي. هغه ورته وایي څنګه دا خو د نور د پرېوتو منظر دی او زیړ نور پکې ښکاري، دې ته ستا څنګه په خوله کې اوبه رالي؟ هغه وایي ښه ما خو وایي که چېرته دا ایښېدلې هګۍ ده. ماشوم یو ورځې سکول ته نه ځي، اکثر د ماشومانو دا لانجه وي، نو سکول ته نه ځي. مور ورته وایي چې بچوټه سکول ته ولې سکول ته ځه که نه، سکول مه خزه کوه. هغه وایي نه نه مې زه سکول ته نه ځم، روزانه چې سړی سکول ته ځي نو بیا سړي قدر ختمېږي. یو سړی و په مخه به یې د لایبررۍ نه کتابونه پټول. لایبرري هغه ځای چې ډېر کتابونه پکې پراته وي، خلک دې ځان له راوړي بیا ویسي، خو بس دغه سړي به په مخه راوړه او بیا به یې نه وړه. ټول کتابونه یې په کور کې جمع کړي، حد تر دې چې هغه لایبرري خالي شوه او ټول کتابونه سړي کور ته ویوړه. هغه لایبرري ته د حیا څه نه شوله، خو یو ورځ یې داسې کار وکړو چې لاړه او دغه سړي ور یې وټکو چې سړی څنګه راووته. نو هغه ته وایي یاره صاحبه که ته خفه کېږې نه، دا د لایبررۍ دا بورډ مې راوړی، دا ستا په دې وره ولګوم. یو نوکر خپل مالک ته وایي چې یاره یاره خانجي بېګا مې خوب لیدلی و. وایي څنګه؟ یاره خانجي وایي خوب مې لیدلی و چې تا راله 1 روپۍ راکړه. غم مه کوه تنخواه کې به یې درنه کټ کوم. وایي یو کلیوال یا یو ساده سړی چې کوم دی، یو کم عقل سړی هوټل ته تللی، نو چې هوټل ته لاړ شي نو هغه هوټل والو نه تپوس وکړي هلکه څه دي در سره؟ هغه وایي آلو غوښه او آلو مټر او آلو پلانکیه او دا دالماش او دا ټول ورته یاد کړي، دا وغیره وغیره دا سره دي. هغه وایي یاره داسې کار وکړه دا نور څیزونه خو ما خوړلي دي، خو دا وغیره وغیره راوړه چې دا پکې نه خورو چې دا څنګه. نو دا و زموږ ښایسته او یو څو مزیدارې لطیفې. امید لرم چې ستاسو به خوښې شوي. نو انشاءالله د بل پروګرامه پورې، د بل ښایسته لطیفو پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم. ښاد او آباد اوسئ. الله په امان.